ویل کېږي چې انسان د په اوریدنو باندې د زړه کې خوشاله شي، د چهره کې خوشحالي راشي. نو کله خو الله بشارت استعمال کړي په زیاده ګناه کې وبشرهم بعذاب الیم. جواب دار شعر ویل چې تحکم استهزاء زیر الله ور کوي، زیر ور کون کې نبی صلی الله علیه وسلم دی، زیر ور کې د مؤمنانو لا په څه باندې جنت باندې زیره زیر کې وڅ ور کولم په کار دی سړی در باندې زیره و چې پلانې راغی. کعب رضی الله عنه فرمایي چې ما توبه قبول شو، ملګری ما باندې زیره و کې دوه جوړه جامې مې ور کړې، نور مې وینې کې نور مې ډیر شي ور کړې وي. چاله زیره ورکو اول بشیر کی خطاب نبی صلی الله علیه وسلم دے بل هر داعی له هر وتیلا الذين امنوا انسانان چې ایمان راوړي او عمل الصالحات عمل کړي قرآن او سنت برابر د شریعت برابر. کوم کیف معلوم دي سنت نبی په کې مراد دی ریا په کې نشته. انسان کې استعداد عمل صالح راځي چې دیر لسکار وکي، یو بزانګه سخا پیدا کی، دویم ځانګه تقوا پیدا کی، دریم د الله او د الله د رسول په خبره باندې تصدیق، څلورم دعا، پنځم حرام او نزان ساتل، شپږم به پیدا کار کې نه بندیدل، ووم د حق وینا، اتم واړو امیدونه، نهم د وخت قدر، لسم هغه اسباب استعمالول چې عمل په قبلېږي، یو لسم مجاهده، دولسم د خوب دعا، د رسم علم د قرآن او سنت. څه باندې زیری ان لهم یقینا د انسانانو له باغونه دي تجربه کې به لاندې د غیران دي الله نهارونه هرونه جناتن هغه باغ لوي شي میو باندې ډیر پټي ونه باندې رحمت باندې فردوس معنا کجوره بږي زیته دي کې اناري. ابن کثیر حدیث ان خلکړه کدی وی ونی رسول الله یو څنګهلان دي کړو نمازل شاسوارو کې لاندې بینه کی شهید دسل درجه الله ورکه دی وی درجه د بل مابین کې دومره مسافت له کزمه کو اسمان وشي صاحبوا دیو کمچین په ځای باندې په اندازه باندې چې نصیب شو تعالی رسول الله فرمایي دنیا ما په انم بهتر دی. به داسره چې انسان لور کې دی چې جنت ته داخلي دی چې په څو کارونه ایمان باندې یو منځ کې باجی کوي دعا د شپې کنټرول وکړي درې د فرض حفاظت وکړي څلور بے بیدی مجلس کی من کینی پینزو خیانت نمازان ساتی شپاک وعده خلافی نمازان ساتی اتو وم دمانزه حفاظت بکی آتم خلق را بخیر ورکی ترمیزی و بیحقی کی روایت تینا هم شکل برشی جوڑی تعالی خلق گوری صلی اللہ رائج شدد اللہ دوستی لسم عمر درازی لیکن د قرآن و سنت د سوری لاندې یو لسم د مسلمانانو مابین کې اختلاف نه راوصل دو لسم پاک دامن انسانانو باندې بدنامه نه لګول دیر لسم مصیبت چې راشي نو صبر کول سوار لسم نعمت چې راشي نو به شکر ایستل بن لسم د مؤمنانو په ژوند کې اسلامي نشپارسم گاونډي درنه خوشاله ولسمه بادشاہ دروغ منو وینو نس اتلسم پاک دامن انسانون نسم اهل عیال د حلال رزق کوشش کوي شلم معاملہ کی نرمی کوي ترمذی کې راځي وشتم صدقه چور کوي حدیث کې راځي دویشتم امر بالمعروف و نهی عن المنکر به درشتم یو سړی بیکار دی داغه لپاره کار پیدا کې چلرشتم
مظلوم انسان سره کومه کوي پنځشتم خپل zarar بر خلقونه بندایش پګشتم د شپږ کارونو باندې سړی جنت ته داخلي کی ټول بدار راولي او بچنه امګران ده بېږي به تحت علامه تحت الاشجار ونو لاندې ابن کثیر وای تحت القصور بلډینګ لاندې سوره محمد کې ورش کلمہ ارکلا شریز ور کړی شه دوی لمنه ده نه سمې وارثان د پاره د خورا کلمہ تعمیم د پاره رزقو مجهوله ویلي نور خلق به درګه خادمان قالوا دی بوئی هذا الذي ذاق غشره چې موږ لري رزق راکړې شو من قبل وړاندې دغه دوه قول دي معنا دنیا کې زګه چې کوم میوه خورلې نه څنګه حالت خوري لیکن دا معنا کمزور ده دې میوه موږ نه دي جواب اغلب او اکثر دویم قول من قبل معنا په جنت کې رنگ یو شی خو لیکن خوند جدا دي دریم رزق نه معنا وفقنا چې موږ له توفیق راکړې شوی او صحیح عمل لګدل ته ناستا تبلیغ والا وایي کړه ویل کړي جمعات لراتله او جمع سره مونږ کوله تکبیر الله تعالی نه کول دا الله فضل دلیل په دې الله رزق نه معنا دنیا کې مې تاسو توفیق درکې قران لناستا اسګي یو حدیث ته باندې تاسو صرف سوچ کوئ رسول الله فرمایي د الله د کورونه په یو کور کې خلک راځي مشه قران لا دي خلکو سره څلور خبرې دي یو سکینه اطمینان دویم بر خلکو باندې رحم دریم دا یو ملګری الله نه ملائکه جماعت کیا دی چې روزانه کینو دی قران له روزانه الله یادې څم خیال لې چې د ملائکه سره به څومره آشناو ستایو دوی شو چاله معرفي کوي روزانه چې دا پلانې او پلانې څلورم حدیث مسلم کې راځي شکر دا مجلس اخر لرشي الله اعلان کوي دا ټول انسانان ما معاف کړي دا څومره کمال دی نو قران لکه نسل ورا وصل الله دا ورځ ما فضل بزام باندې غړي ورې څومره خلک دي د جامعہ کې کیسه مالداري نه کیسه ځوانې نه استعدادونه خو چې دی کتاب پر خوا کې دی اړې راړې بس الله یې ګور ډېر قدر کوا اجنه بار نش بل رزق نه دا معنا موږ سره سلورم وعده شوی و قران کې اوس ویلي دی الله کنه ور بکړې شي دوی لره الله وي به په دې باندې متشابه ویلو بل سره قران کې جدا به خون بل نعمت ولهم دوی د پاره والله یال تبيبین یو صفا کړی شوی سخت مبالغه وکړه زوجو ابراهیم ابن کې فردار زوجه کې نکاح کې شریک دي لیکن عقیده کې امرأه کی نکاح کی خو لیکن عقیده جدای لکه د لوط او نوح علی السلام دی بیری سوال پیدا دی ابراهیم علی السلام بی هغه عقیده نکاح دواړي کو به مالته ویلی وو امرأه جواب چون کې تر ولادت مسله ده بچی جګول سره لفظ ابراهیم مناسب دی اوی هوري بدات نه لپاره رسول الله فرمایي کړه صادر پیس کرا دنیا په ټوله منور شي کلاړي دریاب کې پریوتی ټول درېمونه مخواږي دنیا والا کته چې کله خاون سره اختلاف کوي ایله الله اطلاع ورکي واغه به وایي چې قاتل کې الله دی وجنه دا خو څورزه پورې ملمر الله تاسره زما خو راځي مجاهد معنا کوي پاک به من الاخلاق الردیه بد اخلاقونه کنزل بنه کوي بل پاک به من الحیض والنفاس والبول والغائط دنیا د امراضونه کله کله سړی کور کې اوسېږي بي مالداري می کور کوي کور والا ورته وي زه خپل راځم الته بمبه زونی کډه بغیر زونا وهم فيها خالدون الله يبرا جنتين پر جنت کې همیشه الله یو پراته وي ابن عباس ادریس دیش کړو په عمر ورسه تر بعد مکه سره دا قران هدایت د متقین الله لیکن نه معترضین الله دویم انتر جنت تشکیل ذکر کړه جنت په دې اصلي کې چې په الله به اعتراض نه کوي د صورت دعوت چې هغه ایماندار چې الله را خبره ومني
الله چې د مخکې مثالونه ذکر کړ يهود او منافقان ټول غوسه شو مړ الله له حیا